السلام علیکم ملګرو ورمباچیم او د نن دوه درې ورځې وړاندې تاسو به یو ویډیو کتلي د جهانګیر خان سواتي ارباز خان او جهانګیر خان په حواله باندې چې کومه ویډیو ډېره زیاته په ټرینډ کې روانه وه نو محمد حسین سواتی په اردو زبان کې مطلب دا دی چې جواب ورکړی دی چې بہت شکریہ ادا کرتا ہوں د چا شکریہ ادا کرتا ہوں نو راځئ دا کلیپس ګورو چې یاره څه خبرې شوي دي د جهانګیر نه ډېر زیات متاثره شوی دی چې یاره تاسو له ما ویلو چې جهانګیر ولې څومره په خوږه ژبه کې مطلب دا دی جواب ورکړی دی په خوږو الفاظو کې نو دا وګورئ هغه خلک متل کوي چې یاره ښه خوله قلا ده او بده خوله بلا ده نو مطلب دا دی د جهانګیر د خبرو نه ډېر زیات متاثره شوی دی راځئ دا کلیپس در باندې ګورم ویډیو را سره پوره وګورئ आपने एक बयान जो दिया था कि वो जो है कि जहांगीर साहब के हवाले से जहांगीर साहब का मुख्तफ आपने सुना है उन्होंने भी आपके बयान के नतीजे में एक अपना बयान दिया है आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं अरबाज का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जहांगीर का तो ख़ास कर खसूसी जो उसने बोला और जो अरबाज ने किया वो मैं खसूसी में अरबाज का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और उसने जिस लहजे से वो पूछताछ उससे किया और जिसने उसको जवाब फिर दे दिया तो मैं वो जवाब देने वाला का तो वो अलग बात है, मैंने उसके साथ जो भी है लेकिन उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अरबाज साहब को मैं ये बोलता हूँ कि अरबाज साहब बच्चा नहीं है, आप सीखो कि लोग कैसे करता है, सीखो लोग आपको क्या बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, मैं तो चुप बैठा हूँ। तो बस अल्लाह इन लोगों को समझाए, मैं तो नहीं समझा सकता। अच्छा नहीं तो जहांगीर साहब के जवाब से आप मुतमईन हैं? तो नहीं, मैं मुतमईन हूँ, मैं इतना मुतमईन हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं उसके साथ तो आके कैसे मिलाऊँ। अच्छा अच्छा बस ठीक है, चलिए वो तो अलग बात है। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ओके ملګرو دا ویډیو به مو کتلي وي ډېر زیاته دا مو ډېره زیاته وایرل روانه ده تمنیل خلکو په دې انداز جوړ کړی وي چې یاره محمد حسین سواتی جهانګیر ته جواب ورکړو نو خلک به ماریانې چې یاره محمد حسین خو مطلب دا دی دغه والا دماغ دی نور پې تاسو پوه چې یاره هغه به څنګه جواب ورکړی وي مطلب له قاري هدی چې هغه به څه جواب ورکړی وي نو خلکو به بس دا ویډیو ډېره زیاته وایرل شوه نو د ده جواب تاسو په خپله باندې واورېدو چې یاره د جهانګیر وایي مطلب چې کوم الفاظ زما دپاره استعمال کړي دی وایي زه د ارباز خان هم شکریه ادا کوم چې یاره دا خبرې دغه کړه تېره ویډیو کې ډېرو ملګرو دا وي چې یاره دا شیطاني د ارباز خان دی نو بهرحال دا زه پکې خاص سوونه چونکې چې یاره د دې شیطاني وغیره ډېر وي هغه خپل چینل وباسي نو داسې یو کس ته به د چینل د ویستو څه ضرورت وي ځکه چې تاسو له پته چې یاره کوم ځای پښتون دی ارباز خان اصف خان دا ټول چې کوم دی پېژني ځکه چې دا د اصف خان زوی دی او تاسو له پته ډېر ښه اداکار دی اصف خان بهرحال په دې ویډیو کې صرف مقصد دا دی چې یاره په کار د دې نه به اوس یو غټ شاتار ځکه جوړ شو چې اوس جهانګیر ارباز خان ته ویلی چې یاره دی دې زما نه خفوي زه به څه زما به څه وکړي زه به یې څه وکړم زما به څه وکړي مطلب دا دی زه ولې نه اړو جواب ورکوم زما نه خفه دی شل ځله دې خفه شي داسې جواب هم کیدی شو نو دې جواب سره به غټ یو نفرت په خور شوی د دې خپلو په منځ کې خو هغه ورته چې څنګه وایي چې یاره زما ډېر مطلب په ما باندې ډېر احسانونه دي جهانګیر صاحب وایي چې یاره په ما د سواتي ډېر احسانونه دي او مطلب وایي ما اکسیډنټ کړی و د شپې 3 بجې وي چې یاره یو کس راغلی و ناسو که محمد حسین سواتی و او لس 12 کاله هم په یو ځای ویستې دي نو که بیا هم هغه زما په سر باندې خپه کېږدي نو زه به ورته چوته هم ونه ګورم نو دا ګوره لکه ما تاسو له ووایي دا د هغه متل پکې چې یاره ښه خوله قلا ده بده خوله چې کوم دی بلا ده نو ملګرو دا دغه چې یاره د هغه والا خپل جواب ورکړو هغه ته متاثره شو چې یاره جهانګیر زما دپاره کوم الفاظ و استعمال کړي نو په خپله باندې لکه دا مشران هم یو خبره کوي په دې ویډیو کې درته وایم چې یاره تاسو به اورېدلي وي چې یاره تاسو ته یو کس کنسل هم وکړي نو تاسو بې ځان ننګاره کوئ نو مقصد هم دغه دی چې یاره مثال په طور که تا ته یو کس ډېر سپکې سپورې وایي خو چې تا پې ځان ننګاره کړو نو یقین وکړه چې یاره هغه به په خپله باندې سوچ وکړي دا وګوره دا ما څه وکړو په ټایم باندې که کس په غوسه کې وي په سبا له به تعالی انشاءالله زما یقین دی چې یاره معافۍ له به ضرور درځي نو ملګرو ویډیو ډېره شیر کړئ که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او خپله رایې چې کوم دی موږ سره په کمنټس کې تاسو شریکولی شئ ډېره زیاته مننه د ویډیو د کتلو